دا شاته تانه ده صحیح ده دلته لامبل چې دی پولیس منع کړي دي زه پولیس زه نه منم پولیس ته ماته 24 ګنټې بجلي راپرېږدي زه به هلته نه لامبم په دې نیر باندې پابندي لګولې ده زه بله ځم ماته وی ډایرکټ موبایل ته موبایل نشته زه به دلته لامبم ګرمي ده تاسو ماته بجلي راپرېږدئ زه به دلته نه لامبم زه به اوس په دې نیر کې دوی ده قصد ته لامبم دا دوی واځي راشي ما دې منع کړي. سلامونه نیک هیلې او احترامات. دا فرد چې دی نو دا خصوصي فرد ښکاري ذهني طور بهرحال لږ معذوره دی خدای دې صحت نصیب کړي خو دا خبره ضروري وه نو غواړم چې د دغه ځای نه مې شروع کړې. خبره دا ده چې دفعه 144 ته څلور 15 ورځو نه PDMA او متعلقه ډسټرکټ چې کوم منیجمنټ اتارټیز د دې حوالې سره نو هغوی لګولي ده په سیندونو نهرونو باندې چې خلک دې هلته نه لامبي. پولیسو هم خپل کردار یا لږ یا ډېر خو ترسره کړی دی او متعلقه ادارو خلکو ته آګاهي ورکړې ده. اخبار کې هم راغلي وو سوشل میډیا باندې د دفعه 144 ترویج هم کیږي خو زموږ د خلکو دلچسپي په دې کې بیخي نه اړو څوک خبرېږي نه. تاسو په سوشل میډیا دغه دفعه 144 والا پوسټونه چې کوم دي فیسبوک نو تاسو وګورئ په هغه کې د خلکو ریاکشنز یا لایکس شیرز د هغې نه به تاسو ته اندازه وشي چې خلک ایون ډونټ کنسیډر اټ مطلب د توجه قابل هم نه ګڼي چې یاره دا ګنې څه خبره ده یا دا ضروري ده یا دا چاته رسول دي یا په دې عمل کول دي. موږ ټول ګیر چاپېره خپل ځان ښه وینو. نو مسله دا ده مشکل دا دی چې دی خو یو خصوصي فرد دی خو نارمل خلک چې هغه عاقل بالغ وي سیندونو ته هم ځي نهرونو ته هم ځي او بس دا لا څه چې هغه شرمناک عمل چې د سیلاب په وخت کې لرګي رانیول یعنې د یو بېوسه سړي ټال به یې راوړی کور به یې راوړی سلینډرو پسې لامبوګانې وهل یاسین ته ورته انګل سامانونه د کور سامانونه بکسونه یو څه د غریبو خلکو او په دې غرض یې هم نه رانیسي چې ته بیت المال ته یا فاونډیشن ته یا حقدار ته واپس ورسوي. په دې غرض پسې وردانګي چې دغه لرګي دغه سامان راونیسي غواګانې میخې دا په سیلابونو کې وخت په وخت زموږ تجربه شوي ده او کتلي هم دي لیدلي هم دي مشاهده ده. سیند په غاړه د نیر په غاړه چې څوک پاتې کېږي هغې بهتره تاسو ته ویلی شي لرګو د دې پسې خلکو ځانونه هم وژني او بل دا چې دا فکر هم نه کوي مسلمان په طور چې دا پردی دی حرام دی ما ته رانیول که دي په رسکو زه د دې جوګی یم چې زه دې راونیسم نو هغه بیا چېرته باید چاته حواله کړمه حقدار ته که نه رسي نو بیا چېرته فاونډیشن ته یا داسې یو مرکزي یا اعلان وکړم اټلیسټ یو خپل اخلاقي انساني مذهبي فریضه پوره کړم. نه نیور ایور موږ اړو د دې خبرو خیال نه ساتو. د غمدایي د اټیټیوډ هم دې معاملو ته دغه دی چې دغه کس څنګه د عاجز کس چې څنګه فکر کوي نارمل خلک د ده نه ډېر زیات خراب فکر کوي. دی خو بلکل بهرحال ذهني طور لږ په عاجز وي. نارمل خلک they don't even care, they don't even consider the precautions or the alerts or weather alerts or either flood alerts. زموږ ډېرې بدنصیبیانې شته او هغه هر اړخیزې دي او مختلفو اړخونو ته شته. باید په دغه باندې هم لږ موږ ریکنسیډر کړو خپلې رویې او شاید زموږ بدنصیبۍ ورسره کمې شي. کور هم ودان د وخت راکوو.